مننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ټولو محترمو لیدونکو او لیدونکو او خوږو زده کوونکو ته په دې هیله چې روغ صحت ولرئ. تاسو ډېره خوشحاله یم چې بیا هم دېرشم ګردی میز کې تاسو سره یم. ګرانو زده کوونکو په دې ګردی میز کې بیا هم تاسو ته موږ سوالونه چمتو کړي د هغه ویډیوګانې چې تاسو ته د معلم یوټیوب چینل له لارې او همداسې د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو ته خپاره شوې. نو تاسو ته موږ سوالونه چمتو کړي چې تختې په سر لیکل کیږي او تاسو کولی شئ د هغوی ځوابونه په کومنټ سیکشن کې موږ سره شریک کړئ. ستاسو ځوابونه او نیک نظریات موږ تشویقوي تر څو چې د دې نه هم ډېر زیار وباسو او تاسو ته ښه درسي ویډیوګانې وړاندې کړو. لومړی سوال ته راځو. د اهتزاز لمنه یا هم موږ ورته طول ویلی شو. څه معنا لري؟ د اهتزاز طول یا لمنه څه معنا لري؟ تاسو کولی شئ د هماغه د اهتزاز طول تعریف یې دلته ولیکئ. دویم سوال ته راځو. څپې د تولید سرچینې له نظره په څو برخو ویشل شوي. دریم سوال ته راځو. برقی موتور څه ته ویل کیږي؟ برقی موتور کوم وسیلې ته موږ برقی موتور وایو؟ تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. څلورم سوال ته راځو. کتله تعریف او په څلورم کې د کتله تعریف باید تاسو دلته ولیکئ چې د کتله تعریف څه و. پنځم سوال. هارمونیک حرکت کوم حرکت ته ویل کیږي؟ د هارمونیک حرکت تعریف دلته باید ولیکئ. د فشار اندازه کولو وسایلو ته څه وایي؟ موږ د فشار په درس کې یو وسیله و چې موږ ویل د فشار د اندازه کولو لپاره استفاده کیږي. نو دلته یوازې د هماغه وسیله نوم ولیکئ. اووم سوال ته راځو. د چارجونو ترمنځ متقابلې اغیزې کوم ډول دي؟ دا چې ورته چارجونه یا مختلف چارجونه یو بل سره څه رقم اغیزه لري، یو بل په مقابل کې څه رقم اغیزه لري، تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. اتم سوال ته راځو. د اصطکاک قوې کار کوم کار ته ویل کیږي؟ نهم سوال ته راځو. اساسي کمیتونه کوم کمیتونو
موږ دوه رقم کمیتونه درلودل چې یو اساسي و او بل فرعي. نو دلته تاسو د اساسي کمیتونو چې کوم کمیتونو ته ویل کېږي تعریف دلته باید تاسو ولیکئ. لسم سوال د نور غیر طبیعي سرچینې مثالونه څه دي؟ یو د نور طبیعي سرچینې وو او بل غیر طبیعي چې تاسو دلته د غیر طبیعي د نور غیر طبیعي سرچینې مثالونه یې دلته ولیکئ. که تعریف هم ورسره لیکئ دا خو بیخي ښه ده، خو یوازې که مثالونه هم ولیکئ دا هم صحیح ده. ګرانو زده کوونکو هغه دا سوالونه چې موږ تقدیم سره ولیکل یو ځل بیا وایم تاسو کولی شئ کومنټ سیکشن کې د هغوی ځوابونه موږ سره شریک کړئ. نو دا و دېرشم ګردی میز چې موږ تاسو ته وړاندې کړ. تر بله ګردی میز او جلسه پورې تاسو لږ او بخښونکي خدای ته سپارم. کامیاب او بریالی اوسئ.